دا چې په اوسني عصر کې زموږ او ستاسو د ځوانانو، قلموالو، ژورنالیستانو، د رسنیو د فعالانو څه مسؤلیت جوړیږي، هم د خپل دین او اسلام په اړه، هم د خپل هیواد د خپلو ملي ارزښتونو او د خپلې ټولنې د ځوان نسل د اذهانو د تنویر په باره کې. نو زموږ د رسنیو او د مطبوعاتو دا مسؤلیت جوړیږي که یو مسؤل، یو والی صاحب، یو وزیر صاحب، قومندان صاحب، که یو قومي مخور پر منبر باندې یو عالم، په پوهنتون کې یو پوهاند صاحب او استاد، په مکتب کې یو معلم مسؤلیت لري. همدا ډول د رسنیو خلک د دې میکروفون سره چې د دوی په اختیار کې دی، دوی هم دغه ډول مسؤلیت لري، هم د خدای په وړاندې، خپل د ولسو، خپل د خلکو او خپل د ارزښتونو په وړاندې مسؤلیت لري. د رسنیو دپاره، د مطبوعاتو دپاره په هره برخه کې سوژې وجود لري چې دوی په دې برخه کې کار وکړي. د رسنیو د مطبوعاتو مسؤلیت تنها دا نه دی چې یو خبر جوړ کړي، خبر ووایي، بلکې دوی باید لکه څنګه چې تیر 20 کلونه دلته کوم ناخوالې تېرې سوي دي، کوم ظلمونه او وحشتونه او بمبارونه سوي دي، زموږ خلک ورسره ځورېدلي دي، باید په هغه برخه کې دوی راپورونه جوړ کړي، مستندات جوړ کړي، معلومات وړاندې کړي، د هغوی ظلم او وحشت د ولس ته، د خلکو ته او نړۍ ته څرګند کړي. همدا ډول د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی چې څومره فرامین دي، 18مه ګڼه فرمان دی چې د ناسمو دودونو او رواجونو په هکله باندې دی، یا نور فرامین چې زموږ د ټولنې د هوساینې او د ښېرازۍ دپاره دي، دوی باید پر دې باندې د اهل قلم سره، د استادانو سره، د علماو سره مرکې وکوي، مصاحبې وکوي او د دې دپاره کار وکوي چې دا شیان زموږ په ټولنه کې عملي سي. همدا ډول دا ګډ مسؤلیت دی رسنیو چې زموږ او ستاسو د ځوان نسل همدا ډول د آینده دپاره، د روښانې آیندې دپاره دوی برنامې ولري، دیني و، فرهنګي و، علمي پروګرامونه وړاندې کړي، تر څو زموږ او ستاسو ځوانان، زموږ او ستاسو د ټولنې ټول اقشار دا په دې باندې پوه سي، دې ته متوجه سي، د خپل هیواد علیا منافع وپېژني، زموږ د هیواد غلیمان او دشمنان وپېژني، او د اسلامي امارت د راتللو سره چې په کومو برخو کې کوم فعالیتونه سوي دي هغه ټولو ته روښانه سي.